السلام علیکم ملګرو. د امریکای په لیګ کې څومره د پاکستان او افغانستان لوبغاړي واغستل شو. د امریکای د لیګ به کله شروع کیږي. د پاکستان او ساوث افریقا ترمنځ غټ سیریز اعلان شو. د افغانستان او انډیا سیریز په اړه هم ډیر مهم خبر. نو ټول معلومات درل په دې ویډیو کې در کوم. نو دا ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. نو اول خبر کوم چې د امریکای د لیګ به کله شروع کیږي. په دې کې څومره د پاکستان او افغانستان لوبغاړي اغستل شوی دي. د امریکای د لیګ به جولای د میاشتې په 14 تاریخ باندې شروع کیږي چې په دې کې بشپاک ټیمونه حصہ اخلي. د میډیا ریپورتس مطابق راشد خان د امریکای په دې لیګ کې د نیویارک لاینز په لوبډله کې اغستل شوی دی. نن سبا د راشد خان ډېری چرچې دي. د دنیا هر لیګ غواړي چې راشد خان په خپل لوبډله کې واخلي. امریکای پر میجر لیګ کې د سټیل اور کاس په لوبډله کې د پاکستان نسیم شاه، شاهین افریدی او اماد وسیم اغستل شوی دی. د افغانستان فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز هم د سټیل اور کاس په لوبډله کې اغستل شوی دي. د امریکای د میجر لیګ کنفرم ډرافټینګ اعلان لاندې شوی ک نور پکې د پاکستان او افغانستان لوبغاړي واغستل شو. نو زه تاسو له ضروری اپډیټس درکوم. د امریکای د لیګ د فار د انګلند یو تکړه بیټسمن جیسن روي خپل سنټرل کنټریکټ ختم کړل چې د امریکای پر لیګ کې به شرکت کوي. جیسن روي د امریکای پر لیګ کې په 15000 پاوند باندې اغستل شوی دی. د امریکای د میجر لیګ په حواله سره کم نوې تازه اپډیټس راتلو. نو زه به تاسو ضروری خبروم. د پاکستان او ساوث افریقا ترمنځ د سیریز په حواله سره هم ډیر مهم خبر راغلی دی چې دا سیریز به تر سره کیږي او کنه. که تاسو وګورئ نو د دې جون د کم میاشتې نو پرې کې ساوث افریقا کرکټ ټیم مکمل وزګار دی. د هیڅ چا سره هم سیریز نشته او د پاکستان کرکټ ټیم هم مکمل وزګار دی چې هیڅ چا سره هم سیریز نشته. نو دا امکان لري چې د پاکستان او ساوث افریقا کرکټ بورډ ترمنځ خبره وشي چې ساوث افریقا او پاکستان ترمنځ ور درې ون ډے میچونو سیریز وشي. د پاکستان او ساوث افریقا ترمنځ د سیریز په حواله سره لا پورا کنفرم خبر نه دی راغلی چې دا سیریز به تر سره کیږي او کنه. خو پورا امکان لري چې دا سیریز تر سره شي. کله د سیریز په حواله سره کم نوې اپډیټس را نو زه تاسو ضروری خبروم. د افغانستان او د انډیا د سیریز په حواله سره هم په سوشل میډیا باندې ډیر خبرونه چلیږي چې د افغانستان او انډیا ترمنځ دا سیریز ختم شو، کینسل شو. انډیا نه غواړي چې د افغانستان سره دا سیریز تر سره کی. خو لا افیشلی د انډیا کرکټ بورډ دا اعلان نه کړی چې موږ د افغانستان سره دا سیریز نه تر سره کوو. که چېرته انډیا کرکټ بورډ د افغانستان سره دا سیریز تر سره نه کړي نو بیا پورا امکان دی چې د انډیا فضا باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ون ډے 350 اوریزو لوبو دا سیریز تر سره شي. ځکه چې د سیریز د لپاره پاکستان کرکټ ټیم مکمل وزګار هم دی او تیار هم دی. ورلد کپ او ایشیا کپ رانږدې نو هر لوبډله غواړي چې د ورلد کپ او ایشیا کپ د لپاره مکمل ځان تیار کړي. څنګه تاسو پته یو څو میاشتې مخکې استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان سره د سیریز کول نه انکار وکړ. بیا د استرالیا په ځای باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیریز تر سره شو. اوس هم کېدای شي چې انډیا او افغانستان په ځای باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ سیریز تر سره شي. نو دا د کرکټ یو څو نوې او تازه اپډیټس ک ویډیو مو خوښ شوی نو ضروری د نورو کرکټ مینوالو سره شریک کړئ.